دریم څپرکی: ژبه او د لیک بدلون. د کتاب په لومړۍ برخه کښې د نورو مسایلو په لړ کښې ما دا خبره هم یاده کړې وه چې ځینې کسان د لیک بدلون د ژبې بدلون ګڼي. اوس ګورو چې دا حکم درست دی او که یا. ځینې خلک د عنعنه پسندۍ د ډېر قوي احساس او ځینو نورو خیالاتو له امله اکثر د خپلې ژبې د لیک بدلون ته که څه هم د ژبې معمول لیک ډېر نیمګړی هم وي نه حاضرېږي، بلکې دې کار ته په ډېره کرکه ګوري. اما دوی په دې برخه کښې یوازې په کرکه هم اکتفا نه کوي، بلکې خپل دغه منفي فکر ته منطق هم جوړوي او وایي چې د فلاني لیک او ژبې ترمنځ یو طبیعي ارتباط موجود دی. مثلا په 18مه پېړۍ کښې وون هیلمونت د طبیعي الفبا په نامه یو کتاب ولیک. دی څرنګه چې په خپله یهود و، نو ویل یې چې عبراني لیک په جنت کښې د بابا ادم د خولې د جوړښت له مخې جوړ شوی دی. نو له دې امله د دغه لیک او ژبې ترمنځ یو طبیعي ارتباط موجود دی. دغه ډول ځینې اوسني پښتانه لیکوال هم په دې برخه کښې زیاتی کوي، ځکه دوی نه یوازې دا چې د لیک او ژبې یا د وییز غږ او توري ترمنځ ارتباط طبیعي ګڼي، بلکې نژاد او لیک هم سره لازم او ملزوم ګڼي. مثلا یو تن لیکوال چې د پښتوندارۍ په برخه کښې لا هم د سامیت د فلسفې طرفدار دی داسې لیکي: موږ باید تر هر څه د مخه پښتون قوم ته ځیر سو او وګورو چې دا قوم له آره د آریایي نژاد څخه دی او که د سامي نژاد څخه. که د آریایي نژاد څخه وي نو هلته بیا باید آریایي لیک د خپلې ژبې دپاره استعمال کړي، او که د سامي نژاد څخه وي نو سامي لیک. ځینې خلک بیا لیک مقدساتو ته ورکشوي او وایي چې پلانی لیک زموږ ملي یا مذهبي لیک دی، نو له همدې امله یې بدلون ګناه بولي. ځینې له دې خلکو نه پر هغه قول استناد کوي چې وایي خدای جهان پیدا کړ، ځمکه یې پیدا کړه، د عدن بڼ یې پیدا کړ، ادم او حوا یې پیدا کړل او زموږ د الفبا توري یې پیدا کړل. نو له دې امله باید هغه الفبا چې یې د خپلې ژبې دپاره استعمالوو نه بدله کړو او نه یې پرته له همدې موجوده بڼې نه پر بله بڼه استعمال کړو. دا ډله خلک په دې برخه کښې دومره ټینګار کوي چې د خپلو ځینو مقدسو کتابونو او یا مقدسو ژبو لیکل پرته د معمول رسم الخط او یا لیک نه په بل رسم الخط یا لیک ګناه بولي. اما دې ته یې فکر نه دی وررسېدلی چې دغه مقدس کتابونه او مقدسې ژبې د مخه تر دې معمول رسم الخط یا لیک نه ښایي په نورو لیکونو او رسم الخطونو هم لیکل شوي وي. دغه ډول دوی په دې هم نه پوهیږي چې دوی ژبه د ځینو نورو مقدساتو له مخې مقدسه بولي، اما دې ته نه ګوري چې دغه مقدسه ژبه په یوه بله زمانه کښې هغو خلکو هم ویله چې د دوی له مقدساتو سره یې د مرګ تر ورځې پورې مخالفت کړی او جنګېدلي، او له همدې امله د دوی لخوا په ډېرو بدو نومونو یاد شوي وي. دوی دې خبرې ته هم ډېره لږ توجه کوي چې هغه لیکونه چې د لومړي ځل دپاره د دوی مقدس کتابونه پرې لیکل شوي دي، ښایي د دغو کتابونو تر لیکلو نه د مخه هم رایج او هغه څه پرې لیکل شوي وي چې د دوی په نظر رټ منفور او یا لږ تر لږه منسوخ وي. البته زموږ دا خبرې هم د لږ څه راوروسته مراحلو په برخه کښې دي، ځکه کله که لږ څه په تاریخ کښې وړاندې ولاړ شو، هلته وینو چې ټول معمول الفبایي لیکونه فقط د یوه یعنې فنیکي لیک څانګې دي.
د عنعنه پسندانو یوه بله ډله بیا لیک ته د ملي قدسیت رنګ ورکوي او د ملیت د عناصرو سره یې ګډوي. مثلا دوی د لیک بدلون د ژبې بدلونه بولي. ځینې بیا تر دې نه هم لا څه د مخه ځي او نه یوازې دا چې د لیک او یا د یوې ژبې د معمولي الفبا رټ بدلون د ژبې بدلون بولي، بلکې یوازې په خپله معموله الفبا کښې اصطلاحات او یا په اصطلاح املایي بدلون هم نشي زغملی او وایي چې د نایټ پر ځای نټ لیکل د ژبې حیثیت ته صدمه رسوي، یا دا چې د خورد په بڼه لیکل په ژبه کښې ګډوډي ده. اما حقیقت دا دی چې لیک ژبه نه ده، بلکې یوازې د ژبې ثبتول دي په یو ډول نښو چې په سترګو لیدل کېږي. ژبه د لیک په هر ډول سیستم چې ولیکل شي عین هم هغه ژبه ده. د یوه سړي عکس هر ډول چې وي، رنګه، تور او که سپین، سړی هغه سړی دی او د عکس له امله د ده په اصل کښې هیڅ بدلون نه راځي. جاپانیان د لیک 3 سیستمونه لري او 4م یې هم د منځته راوتلو په حال کښې دی. ترکانو په 1928 میلادي کال کښې د عربي الفبا پر ځای لاتین الفبا تطبیق کړه، اما ژبه یې هغسې پاته سوه لکه چې وه او د الفبا بدلون په ژبه کښې د بدلون باعث نه شو.